د افغانستان برېښنا انرژۍ د پانګونې فرصتونو د وړاندې کولو کانفرانس کې د هیواد د داخلي برېښنا په پیاوړي کېدو ټینګار وشو. حکومتي مسؤلینو ژمنې وکړې چې په افغانستان کې به دا زمینه برابره کړي ترڅو د وارداتي برېښنا پر ځای په هیواد کې دننه د برېښنا د تولید فابریکې جوړې شي. نو څو لسیزو وروسته اسلامي امارت د افغانستان د روښانه کولو او د برېښنا د اړتیا پوره کولو لپاره مټې رانغاړلې دي. اسلامي امارت د وارداتي برېښنا په منظم ترتیب سره کوشش کوي چې هیوادوالو ته برېښنا ورسوي او ترڅنګ یې له خپلو کورنیو سرچینو څخه د برېښنا د تولید د زیاتوالي هڅې وکړي. اسلامي امارت له خپلو امکاناتو څخه په استفادې هڅه کوي چې په تدریجي ډول په افغانستان کې دننه له اوبو، لمر او باد څخه برېښنا تولید کړي. همدارنګه د افغانستان د ډبرو سکاره د برېښنا د تولید ښه سرچینه ده چې تر بحث لاندې ده. په تېرو 20 کالو کې د افغانستان صنعتي ښارګوټي، فابریکې او شرکتونه د برېښنا د نه شتون له امله له سقوط سره مخ وو. ډېری پانګوالو د افغانستان پر ځای خپلې پانګونې نورو هېوادونو ته وړي او هلته یې پانګونې کړې دي. د برېښنا د نه شتون ترڅنګ ناقانونه اخیرې د سوداګرو اختطاف، ګواښونه او شخصي تقاضاوې د سوداګرو او پانګوالو پر وړاندې نورو ستونزې وې چې هغوی په هېواد کې کار ته نه پرېښودل. خو لله الحمد چې د اسلامي امارت په راتګ سره نه یوازې دا چې بېلابېل صنعتي ښارګوټي فعال شوي دي، مالیات کم او اداري پروسې اسانه شوي دي، بلکې له سوداګرو او پانګوالو ملاتړ کېږي. د هغوی سر او مال خوندي دی او کوشش کېږي چې له ممکنه لارو څخه د صنعتي ښارګوټو برېښنا تأمین شي. په دغه مراسمو کې د برېښنا شرکت او خصوصي شرکتونو ترمنځ د برېښنا تولید هوکړه لیکونه هم لاسلیک شول. موږ د اوبو په برخه کې 40,000 میګاواټه ظرفیت لرو. موږ د باد په برخه کې 20,000 میګاواټه ظرفیت لرو. موږ د بایوماس په برخه کې چې د کثافاتو یا د ښاروالۍ چې کوم کثافات راټولوي له دې څخه د برېښنا د تولید په برخه کې 4,000 میګاواټه ظرفیت لرو. دغسې د ډبرو د سکرو په برخه کې چې ګازو ته تبدیل شي او یا هم د نوې ټکنالوژي په اساس چې هغه د محیط زیست له لحاظه محیط او چاپېریال ته ضرر نه رسوي، هم موږ کولی شو چې مستقیم او غیر مستقیم ډول استفاده ورڅخه وکړو. په زرګونو میګاواټه موږ ظرفیت لرو. هر څوک کولی شي حتی جیوترمل د ځمکې لاندې چې کوم حرارت ده موږ کولی شو چې له دې څخه هم په زرګونو کیلو واټه برېښنا تولید کړو. نو هر څوک کولی شي، هر شرکت که څه هم هغه ملي وي که هغه بین المللي وي، موږ ته خپلې طرحې راوړئ، د موږ دروازې تاسو ته خلاصې دي. راسئ د موږ سره پانګونه وکړئ، تاسو ته به هم فایده او ګټه وي. د افغانستان ملت چې د څو لسیزو راهیسې په مشکلاتو کې، په جنګونو کې، په سختو حالاتو کې ژوند تېر کړی، هغوی ته به برېښنا ورسېږي او د برېښنا له سببه به دلته تعلیمي پروسې قوي شي، ارتقا د ظرفیتونو به رامنځته شي، سالمه ټولنه به رامنځته شي او موږ او تاسو به خپل حق دوی په حق کې ادا کړی. قسمی که همه دوستا یادآور شدن در افغانستان ما مشکلات برق داریم. متاسفانه که میلیاردها دلاری که سرازیر شد در افغانستان حیف میل شد، به درد ملت ما نخورد، واپس به بانه‌های مختلف و به شیوه های مختلف و به انواع مختلف و دیگه از این سخت‌تر نمیگم پول پس بردن به طرف خارج و سرمایه گذاری در کشورهای خارج کرد. کاش کم که سکتور برق ما در افغانستان آمادی عظیمی بود که ما میتونستیم امروز به فضل مرحمت خداوند تماما در سکتور خصوصی ما آماده است که در افغانستان در بخش صنعت سرمایه گذاری بکنه. در این روزهای نزدیک چون مسائل قوانین پارک‌های صنعتی الحمدلله از طرف جناب شیخ صاحب توشیح شد و دسترس ما قرار گرفت
به تمام سکتور خصوصی الحمدلله رساندیم. در روزهای نزدیک 800 شرکت الحمدلله متقاضی ما در مرکز داریم که برای زمین دادیم. به هر شرکت ما از 100 مگاوات تا 50 مگاوات برق نیازمندی و ضرورت داره. د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالبری عمر چې نن په کابل کې د برېښنا د پانګونې فرصتونو کنفرانس ته خبرې کولې وویل دوی تر ډیره په کور دننه د برېښنا پر تولید کار پیل کړی او په نږدې راتلونکي کې به ګڼې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس په تیرو 3 کلونو کې د برېښنا شرکت له لوري 4000 نویو پیرودونکو ته د برېښنا ویش د خپلو لاسته راوړنو څخه یاد کړل او زیاته کړه د برېښنا رسولو لپاره یې بیلابیلو ولایتونو کې د شبکې پر غځولو کار روان دی.